ژوند کول او ستونزې ورته اسانوي. د اختر په برکت له زړونو نه غمونه لرې کیږي، په شونډو مسکا خورېږي، سترګې د خوشحالۍ له اوښکو نه ډکېږي او په سیمه کې د سولې او امن فضا رامنځته کیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. لورې دلته ولې ویده یې؟ ځه کور ته دې لاړه شه. لورې یا ته دې راځي چې مراد ماشومتوب کې خپل اختر په بوټانو کې پټاوه، بیا تا هم د اختر په ورځ له هغه نه بوټان تختاوه. هو زه نه پوهېږم چې موږ ولې داسې کول، خو تاسې هغه وخت څه پوهېدئ، تاسې خو ماشومان وئ او هر کار کومه لوبه لټوله. هغه ډېرې ښې ورځې وې. چای مو راورسېده، خوندور لاچي مې هم پکې اچولی. او ډېر خوند به وکړي. ډېر ژوندی اوسئ، لږ وروسته به ماشومان دلته راورسېږي. خواږه د تیار کړي مېرمنې؟ هو تیار کړي مې دي. تا ماشومانو ته اختری تیار کړی ښاغلی عثمانه؟ پور مې وغوښته خو چاره نه کړه. تیار کړی مې دی، اندېښنه مه کوه. وروره نن خو به رانه بوټان نه تښتوې. مراده وای په خیر راغلې. اختر دې مبارک شه وروره. ستا دې هم مبارک شي. راځه وروره، یو ښه سباناری هم تیار دی. په خیر راغلې زویا. خوشحاله اوسې مورې، اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه زویا. ژوندی اوسې زویا. په خیر راغلې، تیر شه. اختر دې مبارک شه. ستا دې هم مبارک وي. وایي مېرمنې سلام. د عمر پوښتنه مې کوله. اختر دې مبارک شه. ستا دې هم مبارک شي. نن د اختر ورځ ده، یو ځلې باید وګورم. هیله کوم ووایه چې هغه چیرته دی.
زه نور ځم ملګرو، دا لومړی اختر دی چې زه او مور مې پکې یو ځای یو. سمه ده، زه هم اوس ګېټه ورځم، له ځان سره یې اخلمه د ریتۍ بیا یم. سمه ده، زه هم نور ځم ملګرو، کورنۍ سره مې اختر مبارکي کوم. په د مخامخ خدای په امان. ښه اختر ولرئ. عمره ته ولې ما پسې راځې؟ خیر دی یو ځل ماته غوږ شه. اوس دې دروغ ویلو ته څومره غوږ ونیسم؟ قسم کوم چې زما ګناه نه ده، هر څه د خاندان مېرمنې په خوښه وشول. ما هر څه ستا د ښه والي لپاره وکړل. دا چې تا زما د ښه والي لپاره هر څه کړي نو ځکه زه له دې حالت سره مخ شوم. عمره خیر دی یو ځل ماته غوږ شه. ما تېروتنه کړې ما وبښه، خو په زړه کې د کینه مه ساته، دا کار نشم زغملی. خیر دی ومې بښه، دواړه یو ځای له دې ځای نه ځو. له تا نه خوښه ده چې زه له خاندان مور سره ملاو شم، بله دا چې هغه ماته ستا غوندې دروغ نه وایي. نور نو بس دی شا مې پرېږده. تا هارونه منګ راغلو. او په خیر راغلی، ستړي مه شئ اولادونو. ګرانې ګرانې پلار اختر دې مبارک شه. ستا دې هم مبارک شي. په خیر راغلی. خوشحاله اوسې. ګرانې زر کوئ، نور نو ماته هم وار راکئ. خورې وړاندې راشه. اختر دې مبارک. ستا دې هم مبارک شي. او ښه ګیتا اختر دې مبارک شه. مهرباني وکړه. راځه کنه لورې. زه مې د بابا اخترې ته مې په تمه یم. سمه ده ګرانې، زر کوه یې ته هغه خواږه ماته راوړه. سمه ده پلاره. زه خواږه نه غواړم، په خواږو باندې بسکیل نه کېږي. سمه ده، ووایه څه غواړې ګرانې؟ اسمان بابا مسلمان ته اختر کې پیسې راکوي. لورې ډېر شرم دی. ښاغلی عثمانه، موږ ته څه کارونه نه پیدا کوې. وړاندې راشه ګرانې، واخله. اوس سم شو بابا جانه. عالیه مېرمنې خیرات دی. سلیم ښوونکیه، زه راغلم چې عمر سره خبرې وکړم، خو هغه خبرې نه کوي. د عمر فکر ډېر ګډوډ شوی دی. هڅه کوم چې ورسره مرسته وکړم، ستا لپاره ورسره خبرې کوم، هڅه کوم چې په یو بل ډول سره قناعت ورکړم. موږ لږ وخت ته اړتیا لرو مېرمنې. سمه ده ښوونکیه، زه د خبر په تمه کېږم. اختر مو مبارک شه. په لاسو مو برکت شه. ډېره زیاته مننه. زه یو مهم کار لرم، په اجازه مو زه ځم. سمه ده، خپله خوښه دی. دې کار ته وګوره، ملا صاحب د اختر په ورځ له خپلو ماشومانو سره نه اوسېږي. ورپسې مه ګرځه مورې، حسن هم د کوم نوی کار نه دی. زه هم ځم ورځپاڼه ګورم. خورې څومره پیسې یې ټولې کړي؟ ته یې پیسو ته وګوره. هو ډېرې پیسې ټولې کړې، په هغه پیسو به بایسکل واخلي. پلار جانه موږ به ملاړ شو، قهوه به خپله ترور کره وڅکو. څنګه دې خوښه ده؟ اوس مهال زه هېڅ ځای ته هم نشم تللی. ووایه چې پلار مې ناروغ و، مور دې هم باید له ما سره پاتې شي، یا یې ځان سره بوځه.
خو پلار دی نه غواړي لوري چې یو ځل یې وویل نظم بیا نه ځي. لوري داسې حالت دی احمد له تا سره ان د هغې کورنۍ لیدلو ته هم لاړ نه شو. ته اوس همداسې چلند کوې چې ګواکې هیڅ هم نه وي شوي. زه څه کولی شم؟ بله چاره نشته لوري. مخکې له دې نه چې وخت ضایع شي هغه ماشوم لرې که ځان ترې وژغوره. یوازې زما په غوښتلو سره نه کیږي. بله دا چې د کورتاژ لپاره باید یوه پاڼه لاسلیک شي. په پاڼه کې باید مور او پلار لاسلیک وکړي. احمد خان روغتون ته هم نه ځي. نه دی ځي. بسنه کوي چې دا پاڼه پرې لاسلیک شي. خو ته اندېښنه مه کوه. یو کار کوو او دا پرې لاسلیک کوو. دا کار بله لاره نه لري. باور نه کوي خو زه هم نوی خبر شوم. ما په علي مېرمنې شک کوو خو ډاډمن نه وم. هره ورځ هغوی ماته دروغ ویلي دي. له هغوی دواړو نه کرکه لرم. زویه ولې راغلې؟ ووایه اوس له مانه څه غواړې؟ ډېره مینه در سره لرم. زه پوهېږم چې ستا سکه مور نه یم خو ته زما سکه زوی غوندې یې. خو دا کار هېڅ هم نشي بدلولی عمره زویه. خیر دی د تېروتنو لپاره مې وبخښه. راځه چې بیرته یو ځای ژوند وکړو. عمره خاندان مېرمنې تاسې ارامه اوسئ. هغه وخت اړتیا لري چې فکر سم شي. په دې حالت کې نه ته او نه عالیه مېرمنه له هغه سره مرسته کولی شئ. که فشار پرې راوړئ حالت یې نورم خرابېږي. بیا زه هم څه نشم کولی. خو زه پرته له هغې ژوند نشم کولی. زه ستاسې په حالت پوهېږم خو د عمر حالت هم ګډوډ دی. هغه څوک څنګه او ولې غوره کړي د دې پوښتنې ځواب نشته. تاسې یې ماته پرېږدئ. زه له هغه سره هڅه کوم چې خپل حالت سمبال کړي. اوس پرته په تا له باور کولو بله چاره نه لرم ښوونکیه. ووایه اصلې علي مې ونه لیده. چېرته دی لورې؟ ایفه دوی کره پاتې شوی و. د همدې لپاره چې بې خوبه شوی و تر اوسه نه دی راویښ شوی. وروسته به له تاسې سره اختر مبارکي ته راشي. سلامونه محترم کورنۍ. زه له سرک نه تېرېدم ومې ویل چې له تاسو سره باید اختر مبارکي وکړم. په خیر راغلې زویه. مهرباني وکړه کښېنه. خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. زه به تا ته یوه قهوه تیاره کړم. مننه کوم شکران ترورې. دا وخورم. وخوره زویه وخوره. دارو دې شه. ژوندی اوسئ. ښه څنګه یې وکیله؟ ستا له برکته د دې سیمې خلک خوشحاله شول. څنګه عثمان کاکا؟ هو همداسې ده. دا کومه لویه خبره نه ده. څه چې له واسې پوره وي هغه کوو. نه په رښتیا چې لویه خبره ده. عثمان کاکا له نور خبرو نه خبر دی. دا چې دا کار یې څنګه وکړه ولې دې وکړه او داسې نور خیر دی. دا څه معنا لري؟ رجایي غواړي دا ووایي چې هغه زه غواړم دا ووایم چې یوازې د خپل ښه نیت ښودلو لپاره یې له هر چا سره جلا خبرې وکړې او کار یې خلاص کړه. بېشکه دې وي.
زده کوونکی اوس نه ښه زما خبرې ته غوږ شه پام وکړه د اختر په ورځ کې تر ټولو نه ډېر ښه کار په هدیرې کې دوه لوستل دي نه کېږي چې موږ یو بل کار پیدا کړو کېږي زرکه به چې ځو چېرته ځې یاوره زموږ د کار ځای اوس هم دا دی ما ونه ویل چې د پیسو په بدل کې خلکو ته دوه لولو خو موږ د قرآن کورس ته یوازې 2 ورځې تللي یو د همدې له امله ته تل په ژوند کې نه بریالی کېږې ډېر فکر به نه کوې خپل کار پیلوو اوس نو ماته ښه وګوره زه چې څه کوم ته یې هم وکړه د دې اختر په مبارکه ورځ کې ښه وجدان لرونکي ښه نرم زړه لرونکي او ښه ماشومان لرونکي یوازې تاسې یئ په خیر راغلی زه د خدای غریب بنده یوکسال یم دا هم زما شاګرد یافر دی مونږ راغلو په خیر راغلی ګرانې لورې ته هم په خیر راغلی یایې ته اختر دې مبارک شه لورې اختر دې مبارک شه عثمان کاکا اختر دې مبارک شه زویه سهره جانې اختر دې مبارک شه سهره جانې ستا دې هم مبارک شي زه له تاسې نه اجازه غواړم ملي به راویښ شوی وي شکران ترورې یو ګیلاس اوبه راکولی شو ستونی مې ډېر وچ شواله په اصل کې موږ وخته راتلو خو اوس مو وشو کړه چې راشو بخښنه غواړو هغه د پلار حالت مې لږ څه ښه نه و مور مې د هغه څنګ کې پاتې شوه خو ډېر سلامونه یې ویل شفا دې وي ترور دې دننه قهوه تیاره وي اخر زین څنګ ته ورځم دارو دې شه زویه رجایي زه در سره وځم راځه لږ مخکې مې ځان په سختۍ سره کنټرول کړ که لږ مې زړه په تنګ شو له خولې نه به مې هر څه ووځي هر څه ما ته وګوره ځه لاړ شه اعصاب مې مه خرابوه دلته څنګه راغلی بل ځل ته داسې یو کار ونه کړي سمه ده ته زما حق راکړه زه مې خپله خوله بنده ساتم د دفتر په مخکې دې په تمه کېږم له پیسو سره راشه که نه بیا هر څه وایم هر څه بیا هیڅوک زما خوله نشي بندولی بیړه وکړه مخکې له دې نه چې علي راویښ شي ته د سبا ناری وکړه ووځه زه وایم چې بې ځایه باید ځان ته کار پیدا نه کړو ترورې که علي خبر شي چې جابر زموږ پال پیدا کړی که ونه وایي نو څنګه به خبر شي مورې هله زر کوه پاسېږه زر کوه زر کوه زر کوه زر کوه سهار په خیر مورې سهار په خیر زویا راځه وای مورې ماته د دفتر سبا ناری تیار کړی هو زویا دا لومړی اختر دی چې زه او ته یو ځای یو زر کوه کښېنه که نه مور جانې زه همداسې کښېنم سبا ناری ته څوک د خوب په جامو کې کښېني زویا وروسته دې بیا جامې بدلې کولې بیړه لري موږ په خپلو منځو کې یو کومه خبره نشته لومړی خپل سبا ناری کوو کلچې هم خوندورې دي دارو دې شه زویا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاسات خدای دې قبول کړي خدای دې په موږ ټولو ورحمېږي
وروره اوس موږ څه وکړه؟ صدق الله العظیم. تښتو. منډه که منډه که منډه که منډه که منډه که منډه که. هر څه به سم شي فاتح، ښه کېږي. درد او درمان دواړه خدای ورکوي. دا خبره دی کېدای شي د نورو کسانو لپاره په درد وخوړل شي، خو له دې شیبې نه وروسته زما لپاره داسې خبرې ګټه نه کوي. بله دا چې په کیسه کې هم نه یم. ته لا تر اوسه ډېر ځوان یې فاتح، ښه راتلونکی درته په تمه دی. بسنه کوي چې ته اراده وکړې دا چې زمونږ په تقدیر کې څه دي نه پوهېږو. ملا صاحب ته نن هغه خبرې کوې چې زه پرې باور نه کوم او زما عقل هم نه مني. اختر دی ځان دې مستړی کوه. بله دا چې ته کومه کورنۍ نه لرې. اغلې نرسې اغلې نرسې اغلې نرسې ته بې ځایه هڅه کوې ملا صاحب. زه اوس څه وکړم ښوونکی؟ یعنې له چا سره واوسم؟ له خپلې سکه مور سره یا له هغه چا سره چې زه یې د خپل زوی غوندې لوی کړی یم؟ لومړی ته باید خپل ځان سنبال کړې عمره، وروسته بیا کینو خبرې کوو، مسله حلوو. هر څه به سم شي عمره. راځه. ها خپل کوم زده کوونکی مې چې یادوه هغه دادی عمر. په خیر راغلی زویه. خوشحاله اوسې، اختر مو مبارک شه. ستا دې هم مبارک شي زویه. په خیر راغلی زویا. خدای دې ډېر عمر درکړي زویا. خیرات دی، بخښنه غواړې؟ زما لاسونه مه ښکلوئ. یی ته اختر مو مبارک شه. په خیر راغلی ګرانه. بله اوس ښه ده؟ پوه شوم. زه همدا اوس درځم. خیرات دی زویه، څه خبره ده؟ عمره خاندان مېرمنه لږه ناروغه شوې، ګاونډی یې زنګ ووهه. ګاونډی یې چې څنګ کې ده. زه نور پس نه پوهېږم، یا مې خپله برخه راکړې یا پس چې پوهېږم هغه ټولو ته وایم وکیل صاحب تا خو له خپلې برخې نه ډېرې پیسې اخیستي، ان 2 برابره مې درکړې. را دې کړې خو زه هغه وخت له دې بلې مسلې نه هېڅ خبر نه وم وکیل صاحب. څنګه ها؟ ما ته وګوره وایه. واخله له دې ځای نه لاړ شه، بیا د پیسو لپاره ما ته رانشي که نه نو ښه به نه وي درته پوه شوې. دا کار خو له هغه نم ډېر لوی وخته. سمه ده، اوس څه کوو وروره؟ تاسو لږ صبر وکئ، رجایي ورور مو هرومرو یوه چاره پیدا کوي وروره. د زړه حمله پرې راغلې وه. ډاکټر وویل چې لامل یې اندېښنه ده. وویل چې باید یوازې پاتې نه شي ځکه چې بیا پرې حمله راتللی شي. زه له تا سره ډېره مینه لرم، ته زما هر څه یې زویه. ته چې لاړې زه څه حالت ته ورسېدم.
خیر دی له ما سره پاتې شه خیر دی ښوونکیه زه باید همدلته پاتې شم مور مې په دې حالت کې یوازې نه پرېږدم ته غوسه وې ځکه ودې نه غوښتل چې هلته لاړه شي خو راځه ضد مه کوه ځو هغه کورنۍ ګورو انسان د انسان په درد خوري بله دا چې بیا به وګورې هر څه به سم شي او موږ به یوه ورځ دا ستونزې هېرې کړو وبخاندو یعنې ښه نه دی چې یو بل سره ضد وکړو ته څه وایې سبا ته ورځو اړتیا نشته چېرته لاړ شو ځکه چې ما خپله پرېکړه کړې د څه شي پرېکړه دې کړې څه پرېکړه دې کړې داسې دي ته باید دا پاڼه لاسلیک کړې د ماشوم د لرې کولو لپاره اجازه لیک دی ته یې هم باید لاسلیک کړې دا چې ته څه وایې په خپله خبره پوهېږې نیسان دا چې ته څه وایې پوهېږې هو ما خپله پرېکړه کړې ده زه غواړم چې دا عملیات وکړم زه هیڅ کلام اجازه نه درکوم هیڅ کلام نه ته څه فکر کوې چې زه له تا سره په دې جنایت کې لاس یو کوم ته په یوازې ځان څنګه داسې یوه پرېکړه کولی شې نیسان کله چې زه تا ته اړتیا لرم ته نه اوسېږې احمده تل د خلکو په غم کې کومه ورځ داسې فکر کړی چې مېرمنه مې ماته په کور کې په تمه ده ما په ډېر فکر سره دا پرېکړه کړې احمده که دا پاڼې لاسلیک کړم نو دا په دې معنا ده چې زما ایمان کمزوری دی او زه له خپلې لارې نه اوښته یم احمده هیله کوم زما په حالت پوه شه زه یوازې د خپلې کورنۍ او ماشوم په اړه فکر کوم همدارنګه د یو ځانګړی حالت دی ګوره احمده که ته دا پاڼې لاسلیک نه کړې نو هر څه به بدتر شي ته غواړې څه ووایې نیسان ښکاره یې ووایه ته غواړې څه ووایې هیله کوم دا پاڼې لاسلیک کړه احمده پایله چې هر څنګه وي ښځې زه دا پاڼې نه لاسلیکوم تاسو دواړه باندې جنګ کوئ زر کوه لورې موږ د بابا کره ځو پلار دې باید یوازې پاتې شي چې ښه فکر وکړي پلار مې له موږ سره نه ځي مورې زر کوه مخکې شه خدای ته له موږ سره مرسته وکړه نیسان ته د نیکۍ هدایت وکړه خدایه ګرانه زویه ښه ده چې دلته یې مننه کوم نور نو مه خفه کېږه دا دی په څنګ کې دی یم بل دلته ما داسې ونه ډار کې ته چې دلته اوسې زه بیخي ښه کېږم کله چې له چا نه خپل اولاد جلا شي نو بیا هغه ته ژوند کومه معنا نه لري داسې مه وایه مورې نه یې وایم ته ماته د خپل سکه زوی غوندې یې که زه مخکې له دې خبرې نه خبره شوې وای نو ما تا ته هر څه په ارامۍ سره ویل علي کومه خبره پټوله خو دا مې هېڅ فکر نه کاوه چې هغه به ستا سکه مور وي پوهېږم په دې هم پوهېږم چې زه تا ډېر خوشحاله ساتلی یم خو له بلې خوا نه غوسه هم یم ډېر غوسه یم
زما ګرانه زویه زه تاله لاسه نشم ورکولی داسې یو کار نشم زغملی ته زما زوی یې عمره زه له تا سره ډېره مینه لرم هر څه چې کېږي ودې شي زه تا بېرته لاسته راوړم زه اوس څه وکړم خدایه دلته خو نشم اوسېدلی نه دلته او نه په استانبول کې په یو ډول سره ما پیدا کوي کله چې پیدا کړم نه زه نه غواړم چې مړه شم باید له دې ځای نه زر وتښتم زه باید داسې یو ځای ته لاړه شم داسې یو ځای ته لاړه شم چې هغه سړی ما هېڅکله پیدا نه کړي ما خپله پرېکړه کړې ده زه غواړم چې دا عملیات وکړم ته داسې کار څنګه کولی شي ته څنګه دومره بدلېدلی شي السلام علیکم علیکم سلام عثمان کاکا زه وتلم خیرت دی هو خیرت دی مه وارخطا کېږه ملا صاحب فخري یوه هیله لري د هغه لپاره راغلي یو ته خو پوهېږئ چې ډېر وخت کېږي یو کسال وزګار دی چې اوس ځینې ناسم کارونه ترسره کوي عثمان استاده ته یو ځل ماته غوږ شه زه باید هېڅکله هم ستا خبرو ته غوږ ونه نیسم خبره دا ده چې یو کسال ته انجمن کې یوه دنده ورکو هره دنده چې وي که داسې د بازار موندنې کار وي د راکړې ورکړې کار وي زه په دې کارونو کې ډېره تجربه لرم د پاککاري او د شیانو د وړلو کار کولی شي هو کولی شي سلمان حکیم کوه ډېر ښه یې کولی شي ښه نو سمه ده دا کلیګانې له ځان سره واخله زه باید لاړ شم ناوخته کېږي زه په مخه دې ښه شه زویا زه عمر لټوم ته ترې خبر لرې عمر له سلیم سره د خاندان ترور کره لاړه ښه خاندان ترور ناروغه شوې وه ګاونډی سلیم ښوونکي ته زنګ ووهه مننه کوم زویا هیله کوم احمد دلته راځي نه هغه کار لري اوس نشي راتلی ته خوښوې نیسان داسې ښکاري چې طبیعت دې ښه نه وي څه ووایم سلیمه زویه مخکې له دې نه چې بل اختر راورسېږي موږ باید د واده په اړه خبرې وکړو د واده په اړه هو ولې دومره حیران شوې نه حیران نشم خو بیا هم موږ لږه بیړه نه کوو نه ګرانه داسې شي بیړه کومه ستونزه خو نشته چې په تمام شو هر څنګه چې وي واده خو کوئ بله دا چې هر څوک ځان ته یو پلان لري که د واده نیټه موږ په ګډه سره وټاکو نو موږ به هم خپل چمتووالی زر پیل کړو مور جانې څنګه دې چې ویل هر څوک ځان ته یو پلان لري لومړی زه او سلیم پلان جوړوو بیا یې تاسو ته هم وایو چې له هغه نه وروسته به پرېکړه وشي زه اوس څه وکړم ترورې میرال هر څه چې کړي د هغې فکر یې بدل کړی که نه نو نیسان نه غوښتل چې داسې یو کار وکړي
له ما نه یې غوښتل چې هغه پاڼې لاسلیک کړم. اوس هم باور نشم کولی. اما غوسه کیږه، هغه نه غواړي چې داسې وشي، خو څوک یې په ارامه نه پرېږدي. زه ځم ترورې، زه میرال مور سره خبرې کوم. هغوی د دې حق نه لري. هغوی باید په دې پوه شي چې له موږ سره ښه کار نه کوي. صبر وکړه زویه، داسې نشي کېدلی. یو متل دی چې وایي قهر فقیر نقص فقیر. موږ نشو کولی چې په نیسان فشار راوړو تر څو له خپلې مور نه تېره شي. یعنې فاطمه دوکان ته راغلې وه. بله ده چې څنګه عجیبه حالت یې درلوده. داسې ښکارېده چې له کومې خبرې نه ډارېږي. داسې چې د نو هغه هرومرو پسه پوهېږي. نن زه ځم او په فاطمې لږ نور هم فشار راوړم. خیره دی په چا فشار راوړئ؟ دا اصلي یو ګاګ د لوري خپل پورې نه دی خلاص کړی. ورځم لږ فشار پرې راوړم. هم دا خبرې مو کولې. نیسان نور نو بس دی. ولې دومره فکر کوي؟ احمد چې هر څومره سرزوري کوي ودې کی، اول وی که آخر وي زموږ خبره قبلوي. بیا هم ډارېږم چې هغه له لاسه ور نه کړم مورې. ته ولې دومره ډارېږې لورې؟ پرېږدی چې احمد وډار شي. ته ډېر ښه کار کوي نیسان لورې. که هغه غوسه شو ته هم غوسه شه. که نه نو د وخت په تېرېدو سره به ته زیانمنه شي. ښه ده، زه په دې حالت کې څه کولی شم؟ مور مې رښتیا وایي خورجانې، وروسته به ته له ستونزو سره مخ شي. اوس نو ته په یو روغتون کې د کورتاژ لپاره وخت ونیسه. ورته ووایه چې راشه که رانغلې بیا له مانه ګیله ونه کي. بیا وګوره چې څنګه تا ته تسلیمیږي. ښه ده، خو دا پرېکړه موږ باید دواړه یو ځای ونه کړو. که زه یې مور یم هغه یې هم پلار دی. زه داسې کار څنګه وکړم؟ عالیه مېرمنې، سلیم ښوونکیه، عمر ولې اوس هم له خاندان مېرمنې سره اوسېږي؟ زه پوهېږم چې زوی مې د دې لپاره هلته تللی چې هغه ناروغه ده، خو له هغې سره نشي اوسېدلی. عالیه مېرمنې، عمر خاندان مېرمنه وبخله. څه؟ څنګه یې وبخله؟ خاندان مېرمنې عمر ته وویل چې زه له پیل نه پوهېدم چې عالیه ستا مور ده. څه؟ هغې دروغ ویلې. زه قسم کوم هغسې خبره نه ده. زه له عمر سره خبرې کوم. عالیه مېرمنې، آرامه اوسه. که ته په غوسې سره د هغه څنګ ته لاړه شي هغه بیخي له لاسه ورکولی شي. زه څه وکړم؟ هغه له ما نه زما زوی اخلي، زه همداسې غلې پاتې شم؟ زه خو وایم لږ صبر وکړه، لاړه شه له ما نه د خبر په تمه پاتې شه. زه له عمر سره خبرې کوم. هغوی درته وایي که دا ماشوم پیدا شي ته یې یوازې پالنه نشي کولی، همداسې که نه؟ پرته له خدای نه بل څوک پوهېږي چې څوک د چا د اوږو بار کېږي. څوک خپل ماشوم لرې کوي لورې؟ که سبا یا بله ورځ موږ له لاسو پښو وغورځېږو د دې لپاره چې موږ د چا د اوږو بار نشو، زموږ اولادونه موږ ووژني. داسې مه کوه لورې، د مور خبرو پسې دې مه ګرځه. مور دې مې هم لږ څه په حقه ګڼل کېږي ترورې. تر دې مودې پورې احمد زه ډېرې یوازې پریښې یم. زه څنګه باور وکړم او دا لاره ونیسم؟ زه له دومره ستونزو سره څنګه مبارزه وکړم ترورې؟ دا چې زه له تا سره مرسته نه کوم په دې خاطر ماشوم لرې کوي. ستا دا تور لګول هیڅ کوم منطق نه لري، خو ته یوازې د یو ضد له امله د بې ځایه کارونو د کولو هڅه کوې. زه ضد کوم؟ زه ستا له ضد کولو نه په تنګه شوې یم. لږ ارامه اوسه لورې، وګورئ هغه جلۍ مو راویښه کړه. نور نو جنجال نه کوم احمده، ما خپله پرېکړه کړې ده.
چیرته ده؟ نه پوهېږم. حال ووایه چې ولې نه وژنم. صحرا چیرته ده؟ ومې ویل چې زه نه پوهېږم. هغه دلته هېڅ نه ده راغلی. ووایه صحرا چیرته ده؟ هېڅ مې نه ده لیدلی. دا څه معنا لري؟ مرسته وکړئ، له ما سره مرسته وکړئ، له ما سره مرسته وکړئ، خیر دی. دا په دې معنا چې خپل ځان نه تېرېږي ها؟ صحرا پیدا کوم او ستا څنګ ته یې درلېږم. خاینانو! خیر دی خدایا، خیر دی ته موږ د جابر له شر نه وساته. ځم درمل درته راوړم. کوم بل شي ته اړتیا نشته؟ مننه کوم زویه. سمه ده علي، ګورم چې اوس ته څه کوې. هر څنګه چې کېږي نور نو علي له ما سره اوسېږي. عمره زویه، عمره ووایه ته څه وایې؟ خاندان چې زما په اړه څه درته ویلي پې باور مه کوه. هغه دروغ وایي. زه په هغه وخت کې ډېره مجبوره وم. خاندان بس دی، زما د مور نوم هېڅکله بیا په خولو وانخلي. ټول عمر تا ماته دروغ ویلي، خو نور نو ختم شو. له دې نه وروسته ما نشي غولولی. تروري په پخلنځي کې سبا ناری تیار دی، یوازې چای جوش که. زه په دې کور کې یوازې پاتې شم. والله چې زه ډارېږم په کور کې نشم پاتې کېدلی. تروري داسې مه کوه. اوس مهال جابر ته زموږ ځای معلوم نه دی. فکر کوي چې زه نه ډارېږم؟ سربیره په هر څه بیا هم غواړم چې خپل ژوند ته دوام ورکړم. ټول فکر مې علي ته دی. خو زه ډېره ډارېږم. داسې ښکاري چې اوس دروازه خلاصوي او هغه دننه راځي. لورې دا ځای هېڅ ډاډمن نه دی. سمه ده، څه وکړو؟ ته ووایه څه وکړو؟ وایم که هوټل ته لاړه شم، که هغه جابر موږ دواړه وڅاري نو موږ په ډېرې اسانۍ سره پیدا کولی شي. لورې سمه ده، همداسې کوو. ترورې کله چې ماښام زه له بوتیک نه راغلم تا یو هوټل ته بیایم او تر څو چې حالت ښه کېږي ته همالته اوسه. غواښې زده کوونکو، دا توری دوات مخکې مو ولیدل. سوات ټکی نه لري. کله چې ټکی پیدا کړي دوات کېږي. علي اوس ګورم چې ته د پیسو زور څومره زغملی شي. ته څوک یې؟ صحرا څنګه پیژنې مېرمنې؟ زما نوم باید په هېڅ ډول وانخیستل شي. په دې اړه باید تاسې ډېر پام وکړئ. ښوونکې له تا نه ډېره په تنګه شوم. آیا خاوند دې تا لټوي؟